وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اقرأ باسم ربك. وبسند متصل منا إلى إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سند الزبانية قال أبو جهل لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي لأطأن على عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. هذا حديث حسن غريب صحيح. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهاك عن هذا ألم أنهاك عن هذا ألم أنهاك عن هذا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره فقال أبو جهل إنك لا تعلم بها ناد أكثر مني فأنزل الله تبارك وتعالى فليدعو ناديا سندع الزبانية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. هذا حديث حسن غريب صحيح وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ابو جهل لعين لو غټ متکبر حضرت پیغمبر علیه السلام ته ویل په حرم کې بل مونځ نه کوي. پیغمبر علیه السلام بیا حرم شریف کې لمونځ کوي، دا ورته راغی او په درې وارې په تاکید ورته ویایي او مخکې روایتو دا روایت سره یو ځای دي چې ما ته نه وې منې کړی، ما تا ته نه ویلي، ته مې نه وې منې کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوش کې ورته وکړه چې ته څوک یې چې ته ما د خدای د حرم نه د لمانځه نه منې کوې. په ده دا خبره ډېره بده ولګېده چې د قوم سردار ته یو یتیم د دوی په اصطلاح باندې هغه څنګه داسې مخامخ جواب ورکوي، ورته ته نه خبر چې په دغه ځای کې لکه دا قومي جرګې شوراګانو نادیه ځایونه په دغه ټول مکه کې د ما نادیه غټه ده، ما خلک ډېر دي، غواړې چې اوس دا ځوانانو ته ووایم چې تا ته تکلیف در ورسوي. الله تعالی وی دی د خپل ځوانان راوغواړي، زه به د جهنم ملایکې زبانیه پسې راوغواړم. پیغمبر علیه السلام یې که دی په راغلی وای ځوانان یې په رما پسې راوستلي وای، تاسې به لیدلې وې ملایکې به په سترګو لیدلې وې عیانن چې ملایکو به ده ته عذاب ورکړی و. په یوه قول کې راځي چې ابو جهل لعین ویلې که ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولید په لمانځه باندې زه به یې په دا ارمې کې پښه ورکېږدم. نبی علیه السلام یې که ده دا کار کړی وی ملایکو به ښکاره نیولی و. تفاسیرو کې دلته ذکر کوي وایي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خو ده دا دمکۍ ورکړې وې چې که ووینم په دا ارمې کې به یې زه ورخېږم العیاذ بالله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لمانځه ده دی ورروان شو، په دغه اراده باندې چې پیغمبر علیه السلام په سجده شي او دی په دانه غاړۍ کې وروخېجي، بیرته یې په شا شا رامنډې کړې. بیا وایي هغه نورو مشرکینو پوښتنه تر وکړه ولې راغلی، تا خو وعده کړې وه چې زه به یې ویم تکلیف به ورکوم. وایي زه چې نږدې شوم د ما او د ده په منځ کې مې داسې کندې د اور لیدې او داسې غیبي تورې مې لیدې چې داسې تاوېدې، که زه یو قدم نور مخکې شوی وای زه یې هلته ټوټې ټوټې کولم. سورة ليلة القدر. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا قاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية رضي الله تعالى عنهم فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولي بني أمية على منبري فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني نهرا في الجنة ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال القاسم فعددناها فإذا هي 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث القاسم الفضلي. وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن والقاسم الفضلي الحداني وثقة واتقاه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المعتين ويوسف بن سعد رجل مجهول لا نعرف هذا الحديث ولا عن هذا اللفظ إلا من هذا الوجه.
وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عبدة بن ابي لبابة عن عاصم سمع زيد بن حبيش يقول قلت لابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان اخاك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من يقيم الحول يصيب ليلة القدر قال يغفر الله لابي عبد الرحمن لقد علم انها في العشر الاواخر من رمضان وانها ليلة 27 ولكنه اراد ان لا يتكل الناس ثم حلف لا يستثني انها ليلة 27 قال قلت له باي شيء تقول ذلك يا ابا المنذر قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. هذا حديث حسن صحيح. سورة قدر د حضرت علي کرم الله وجهه د حضرت معاویه رضی الله عنه په منځ کې خو مشاجرات ډېر تکلیفونه تیر شو. بیا چې وروسته صلح وشوه هغه څو میاشتې چې د خلافت د دور پاتې وې چې د دغه نه بعد به بیا بیرته حضرت معاویه صاحب ته ویل زه د تا سره بیعت کوم خو دا یو څو میاشتې چې مخکې موږ تاسو ویل نه میاشتې یو څو شپې وې دا حکومت ما ته راپرېږده. پس د هغه نه چې بیا بیعت وکړو د هغه سره نو دا ایده اتباعو د حضرت حسن صاحب حضرت حسن رضی الله عنه ته ویل صوت وجوه المسلمین د مخان د مسلمانانو د تور کړه. څه معنا؟ خلک خو بیا موږ ته پیغور راکوي چې تاسې ملاتړ پرېښی ده خو مجبوري وه. دا معنا چې ده خو مجبوري وه تاسې یې ملاتړ پرېښی. هغه ورته جواب کې وی چې نه دا شی مخکې نه تقدیر مسلې شوي دي. حضرت پیغمبر علیه السلام یو شپه خوب لیدلی چې په منبر باندې بنو امیه د حضرت معاویه صاحب دغه خاندان د بنو امیه بولي چې دا ناست او دا یې ډېر غمجن کړه د خبرې ځکه چې حال ورته معلوم چې په دغو کې به ظالمان او بدبختان یزیدیان هم راځي. نن به بیا په یزید کې خبره په بخاري شریف کې هم را روانه ده که ووې. خو الله تعالی د تسلي دپاره 2 سورتونه نازل کړه. یو یې ان اعطیناک الکوثر چې دغه په عوض د دغه مصیبت کې به تا ته خیر کثیر زه درکوم ما هغه درته مقدر کړی ده چې د جنت یو لوی نهر ده. مثلا نوره د کوثر موږ تاسې ویلې ده. دوم سورت مبارکه د ان انزلناه فی لیلة القدر نازل کړه. قرآن په لیلة القدر کې نازل ده. دا لیلة القدر تر زرو میاشتو د بنو امیه و بهتر دغه اشاره ده. دا معنی زر میاشتې به د دوی حکومت وي 83 کاله او 4 میاشتې غالبا تر جوړیږي. حضرت قاسم یې چې بیا موږ د حکومت حساب کوو یوه ورځ هم کم و زیات نه شو چې نبي علیه السلام ویلې و اشاره یې کړې وه د دوی حکومت به دومره راځي. حضرت معاویه صاحب سره چې بیعت وشو د هغه نه بعد د دوی د خاندان سلسله چې ختمیږي تر دغه وخته پورې تقریبا شاوخوا 90 کاله تیر شوي دي. خو په دغه کې 8 کاله او 9 میاشتې حکومت د حضرت عبدالله ابن زبیر راغلی و که موږ تاسې تاریخ په یاد دي. چې بیرته تر لرې کې خو د دوی د خاندان نه و که نه هغه چې تر لرې کې 83 کاله او 4 میاشتې پاتې کېږي هغه عین فکس د دوی وخت د هغو نه بعد بیا بیرته د بنو عباسیه و حکومت راغی. لیلة القدر څه وخت ده؟ څوک وی چې په آخري شپو کې ده چې څوک کوشش وکړي پیدا به کړي. دا بل صحابي وی هغه ته ښه معلومه ده مشخصه شپه خو دغه دپاره نه درښیي چې بیا تاسې سستیا کوئ. بیا ویلې په آخرني عشره کې ده او بیا قسم پکوي چې دم هم د 28 په شپه څوک پوښتنه تر کوي چې دا ته څه د کومې وجې نه ویې چې د 28 په شپه ده. دی ورته د هغه وجې نه چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بالآیة التي اخبرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ماته دا خبر را کړی ده ده موږ ته خبر را کړی اخبرنا نه چې موږ درته خبر ورکړی اخبرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده موږ ته خبر را کړی یغ دا ویلي وه چې د لیلة القدر د شپې علامه دا ده چې په دغه ورځ باندې چې د سهار لمر راخیږي د لمر خاص رڼا نه وي. په د اول د ورځ کې رڼا نه وي لکه مخته چې داسې جالۍ پرته وي. هغه کثرت د انوار د ملائکو وي چې د لمر شعاع محفوظ کړي موږ هغه چې ولیده په چا ولیده د 28 په شپه. خو د لیلة القدر مسله مخکې موږ تاسې اوله بخاري کې ویلې وه احتمالات متعدد دي پکې خو علامې
د یوه کال د بل کال مختلفې ذکر شوي دي. یو علامه نبی علیه السلام دا ذکر کړی وه چې نور خو مې ویر ده، خو دومره مې په یاد دی چې راووت چې هغه دوه صحابه سره جنګ و، سره دعوا یې وه چې ویلې چې علم د لیلة القدر د ما نه پورته شو، کیدای شي په دغه کې خیر وي. خو دومره مې په یاد دی چې په هغه سهار لمونځ موږ په خټه کې کوو، سجدې په خټه کې لګولې. هغه د 21 په شپه باندې باران وشو، جومات وڅڅېدو چې پیغمبر علیه السلام د سهار لمونځ وکړو، مخې راوګرځو، صحابي یې چې په ټنډه مبارکه پورې شګې لندې نښتې وې. په هغه وخت کې د 21 په شپه، بل وخت کې بیا د 22 په شپه کاره شوې، ځکه لیلة القدر شپه ګرځي. نو هر صحابي خپل علم موافق دا فیصله کړې ده. موږ قطعي فیصله نه کوو، د حتی د امام صاحب مسلک دا د ظاهره چې په ټول کال کې ګرځي، تر روژې پورې هم تخصیص نه لري. صاحبین وایي چې په روژه کې ګرځي، خو په ټولو روژه کې تر اخر عشره پورې هم تخصیص نه لري. خو اکثره ائمه په دې باندې دي چې په اخر عشره د روژې کې او بیا په هغه کې په یوه حساب کوي. موږ تاسې مخکې یاد وي چې 29 28 28 داسې د طاق طاق شپې راتلې، په بعضې حسابو باندې جفت جفت شپې راتلې. نو ځکه اخر عشره مطلقا ذکر کوي. هر یوه کې احتمال شته، په 21 22 23 24 ځکه په یوه حساب طاق طاق راځي، په یوه حساب جفت جفت راځي. د دغه وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اخرنۍ لس شپې به ملا وتړله عبادت ته، کنایه ده د شدت اهتمام نه. او په د اخرنۍ لسو شپو کې به خپل ازواج مطهرات هم د عبادت شپې دپاره جګول. نور په ده کې د الله خپل حکمت ده چې مشخصه شپه وای نو هر چا به په هغه یوه شپه عبادت کوو، نور به یې نه کوو. او چې ثواب یې ډېر د شپه نامعلومه ده، نو لږ چې انسان سره د آخرت فکر وي، بیا به په هره شپه کې لږ لږ لګیا شي چې نن شپه یې کیدی شي، نن شپه یې، نو د یوې شپې د عبادت په ځای به لس شپې عبادت وکړي. سورة لم يكن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان المختار بن خلفان قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذاك ابراهيم عليه السلام. هذا حديث حسن صحيح. د لم يكن الذين في صورت په اخر کې اولئک هم خیر البریه راځي. حضرت نبی علیه السلام ته صحابي ویل نو خیال دا ده چې خیر د بریه نو بل به څوک وي، یا خیر البریه. پیغمبر علیه السلام تواضعا وی قال ذاکه ذاکه ابراهیم، دا ابراهیم علیه السلام دا خیر البریه، زه نه یم. خطاب مذکر ته ده ذاکه خیر البریه، خدا تواضعا وی. د ابراهیم علیه السلام نوم د مقام جګ ده که نه ده، خو تواضعا دا خبره وکړه. سورة إذا زلزلت. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن يحيى بن ابي سليمان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه يومئذ تحدث اخبارها. قال اتدرون ما اخبارها؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد وامه بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا وكذا وكذا، فهذه اخبارها. هذا حديث حسن صحيح غريب. په ورځ د قیامت په دغه مځکه شاهدي ورکوي په انسانانو چې چا څه عمل په کړی، الله به ورته حکم وکړي چې بیان کم، ځکه به بیان شي. خیر یې کړی خیر بیانوي، که شر یې کړی شر. ومن سورة ألهاكم التكاثر. وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمزيت وأكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا حكام بن سلم الرازي قال عن عمرو بن ابي قيس عن الحجاج عن المنهل بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن الأهلي. هذا حديث قريب. وبه قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النعيم نسأله عنه وإنه الأسودان التمر والماء. قال أما إنه سيكون. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي النعيم نسأل وإنما هما الأسودان والعدو حافر رصيف على عاتقنا قال إن ذلك سيكون. وحدث ابن عيينة عن محمد بن عمرو وعندي الصح من هذا سفيان بن عيينة أحفظ وصح حديثا من أبي بكر بن عياش. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شباب بن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عازم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. هذا حديث غريب. والضحاك وابن عبد الرحمن بن عرزب ويقال عرزم. الهاكم التکاثر حتى زرتم المقابر. د دې سورت مبارکه د دوه درې آیاتو تشریح ده دلته. اول، هر انسان د دنیا د ډیروالي فکر لري او د دنیا نسبت ځان ته کوي د ما دنیا هلته مې دومره بلډینګونه دي، هلته مې دومره پلاټونه دي، هلته مې دومره مارکیټونه دي، هلته مې دومره دا دي دومره دا دي. نبی علیه السلام تا دنیا هغه ده چې صدقه دې کړه مخ ته دې درته ولېږله. دوم بیا ذکر کوي هغه ده چې ودې خوړه ختمه دې کړه. دریم چې واده غوسته زړه دې کړه. دا تا دنیا ده. وای په دغه کې هم اول د صدقې خبره چې دغه اصلي دنیا ده، ځکه دا ضایع نه شوه، د آخرت سرمایه شوه درته. دا نوره خو ټوله پردۍ ده. دوم، صحابي مبارک وی موږ مخکې عذاب قبر کې شک و شک دا معنا نه چې نبی علیه السلام ورته بیان کړی دی شک کړی، یعنی علم نه و په دغه باندې. خو چې دا آیات سورت مبارکه نازل شو په دغه سورت کې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر راغی، دستیب چې څه وي کلا سوف تعلمون، بیا وی ثم د تراخی دپاره ده ثم کلا سوف تعلمون. دوه وارې الله موږ پوه کړو چې پوه به شئ په خپله خطایي. نو اول به چیرې وي؟ په قبر کې. دوم به بیا په قیامت کې وي چې تاکید رانه شي، تاسیس شي، د هر یو ځان ته معنا شي. نو موږ پوه شو چې په قبر کې رښتیا عذاب هم شته، سوال و جواب هم شته. اوس مو په بخاري شریف کې دغه خبره نوره وکړه. دریم، د دې صورت په آخر کې راغلی دی ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. په ورځ د قیامت به د تاسې نه د الله د نعمتو پوښتنه کیږي. صحابه مبارکین داسې خیال کوي لکه د موږ طالبان چې نعمتونه خو نو دغه دي چې دغه غټه موټرې لري یا مارکیټونه لري، دغه نعمتونه د خپل لږ دنیا نعمت نه ورته لیدی کیږي. نو ځکه چا داسې تعبیر ورته وکړو موږ نه به نو د څه پوښتنې وشي انما هو اسودان، زندگی ما په اوبو په خرما ده، نه غوښې شته نه وریجې شته نه نور شیان شته. موږ نه به څه شي پوښتنه وشي. کله څوک ورته وایي موږ نه به د څه شي پوښتنه وشي، خوراک مو اوبو و خرما، دښمن حاضر توره تیاره په غاړه کې د ډار نه د تورو سره ویده کېږو. نبی علیه السلام دواړه ته وایي چې دا به کېږي، دا به کېږي. انها سیکونو ان ذلک سیکونو، دا چی شي ته اشاره ده. اما انه سیکون یا ان ذلک سیکون، وای دا دوه احتمال لري. یا دا معنا دا حساب وي، تاسو خو دا خیال ده چې موږ سره به نه وي، نه دا حساب وي، حساب کیږي. ولې په آخر روایت کې اول پوښتنه د دغه نه کیږي په ورځ د قیامت، ولې تا ته مې روغ وجود نه و درکړی، تا ته مې سړی اوبه نه وې درکړې. دا بې قدره نعمتونه چې خلکو ته معلومیږي، موږ ته دا وجود د سر نه تر نوکه پورې ټول اندامونه ربي کریم را کړي دي، دغه نعمتو یې موږ څه قدر نشته. کله پیدا کیږي چې زایل شي. نو خو دغه پوښتنه درنه کیږي. دا شکر د نعمت واجب ده. موږ تاسو میرو سغوجي په سر کې نه وي شکر صرف العبد جميع ما خلق الله تعالی الا ما خلق لاجله. سترګې د چی شي د پاره پیدا دي پیغه کې به صرف کړي، غوګونه د چی شي د پاره پیدا دي پیغه کې به صرف کړي، ژبه د چی شي د پاره پیدا ده پیغه کې به صرف کړي، لاس د چی شي د پاره پیدا ده پیغه کې به صرف کړي، قدم د چی شي د پاره پیدا ده پیغه کې به صرف کړي. د دغه نعمتو پوښتنه کیږي. سترګې د اوس غلط موږ ډیر استعمال وکړو، صحیح لاس غوګونه پښې ژبې ټول شیان دغه پوښتنه به درنه کیږي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، چې ډیر موقوف د ژوند بیا په هوا باندې
هغه خدای پاک مفت را رسي خو د هوا قدر هم څوک نه پیژني په دا نه پیږي ما بدن ته څومره هوا اکسیجن په ورځ کې ننوځي خو اوبه خو په سترګو ویني نو ځکه د اوبو خبره کوي د دغه پوښتنه به درنه کېږي او یا دا معنا ده د تاسې په خیال چې کوم نعمتونه درځي دا به راځي اوس خو مسکینان یې تاسې ته ځان ملنګان لیدی کېږي چې موږ نه به نو د څه شي پوښتنه دا چې تاسې کوم شی دنیا بولئ هغه به بیا یې تاسې په لاس راځي د هغه به پوښتنه کېږي لکه هغه روایتو کې چې پیغمبر علیه صلات وسلام خپلو صحابهو ته ویلې زه په تاسې د فقر نه ډارېږم چې تاسې به د لوږې نه مړه شئ زه په دغه ډارېږم دنیا به در ډېره شي بیا به د دنیا مینه تاسې زړو ته در ولوېږي لکه مخکیني امتونه یې چې غر کړه امتحان غټ صحابه ویلې د مسکنت د تکلیفو په موږ راغلی خو د غنام راغلی په تکلیفو په امتحان کې ډېر خلک کامیاب شوي دي خو د روپیو په امتحان کې څوک بیا نشي کامیابه کېدی دا ډېر مشکله ده ښه سړی ښه صوفي ښه بزرګي ښه عالمي ښه په خدمتو لګیا خو چې کله دنیا ډېره شوه دا دنیا د استغنا شی ورته ویلی شو اول درس پرېږدي درس څه کوې تنخوا د 2000 خو هلته په کاروبار کې 2 لکه ګټې اول ګورئ د علم نه یې ویستې درس نه یې ویست ملا یې ویست چې پیدا شو دستي ولاړ دوم بیا زکات ملایان حیلې ورته جوړي عوام خو څه کوي بیا حیلې ورته شروع کړي دا عبادت بیا ډېر ګران شي د خدای د نعمتو شکرانه نبی علیه السلام په دغه ډارېږم چې دنیا د وجې نه به غرق شي مسکنت نه در باندې ډارېږم ومن سورة الكوثر وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه إنا أعطيناك الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نارا في الجنة حافتيه قباب اللؤلؤ قلت ما هذا يا جبرائيل عليه السلام قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذا ولد لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ قلت للملك ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله قال ثم أضر بيده إلى طينه فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عنده نورا عظيما هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن خزين عن عطاء بن الزاهري عن محارب بن ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حفته من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج هذا حديث حسن صحيح د کوثر معنا مخکې موږ تاسو بخاري کې په خیر کثیر باندې هم کړی وه چې هغه حوض کوثر هم د دغه یو جز ده الله نبی علیه السلام ته ډېر خیر کثیر ورکړی خاتم النبیین د دا مقام دی بل چا نشته مقام محمود په قیامت کې د ورته دغه مقام بل چا نشته محبوبیت مقام د دغه مقام بل چا نشته دا شفاعت عامه داسې ډېر عودي یو د هغو د جملې نه کوثر د په جنت کې چې دی وی چې ما ولیده نهر دا بهیږي اوبه یې سپینې دي تر شودو خوږې دي تر شاتو خوشبویې دي تر مشکو او د غاړو ته یوه طرف ته بل طرف ته پیپونه د سرو زرو د سپینو زرو لګېدلي مجرا چې بهیږي دا معنه د لاندې هغه شګې چې په ویاله کې پرتي یاقوتو لاجبرو داسې شیان هغه کوز کې پراته دي خټه یې د مشکو ده دا چې دي دا هغه کوثر ده چې الله تعالی تاسو درکړی جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه کوي او کوي نو دا خیر کثیر ربي کریم نبی علیه السلام ته ورکړی ومن سورة الفتح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر يسألني مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف لا تسأله ولنا بنون مثله فقال له عمر رضي الله تعالى عنه انه من حيث تعلم فسأله عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقلت إنه هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقرأ الصورة إلى آخرها فقال له عمر رضي الله تعالى عنه والله ما أعلم منها إلا ما تعلم هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر من هذا الإسناد نحوه إلا أنه قال فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أتسأله ولنا ابن مثله د دې مطلب دا ده
مخکې موږ او تاسې مسلم په مقدمه کې ویلي انزلوا ناسا على قدر منازلهم. حضرت عبدالرحمن بن عوف د عشره مبشره نه د عمر په لحاظ باندې لوی ده. سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه مشورو ته به هر څوک نه غوښته، خاص خلک او د بدرینو ځان ته مقام و، د اصحاب حدیبیه و ځان ته و، د هر چا ځان ته، خو د علماو نه به مشورې ډېرې غوښتې. په هغو کې به چې دا مشران صحابه غوښت، حضرت ابن عباس به مور غوښت مشورې ته. نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف وایي لکه تنبیه چې ورکوي، تا خو په دغه ځای عمل ونه کړو چې انزل الناس على قدر منازلهم، ولې دی خو په عمر کې د موږ د زمنو په ځای ده، موږ سره ګډ څنګه ده، موږ سپین ږیري یو، دی ځوان هلک ده، ته د ګډ موږ سره نه باسې. حضرت عمر فاروق ورته ویلی چې منزلې خو د عمر نه عبارت نه ده، منزله خو د رتبې نه عبارت ده. رتبه کنکای د وجود نه خو ښه عالم وي، بله اتیا کلن سپین ږیری ده خو امید ده، رتبه د چا جګه ده؟ خو د عالم. ته خو یې پوهېږې، ته خو یې پېژنې. دا یې د څه دپاره ورته ویلې؟ وایي ځکه چې تا خو استاز ده، که تا خو استاز ده. ولې حضرت ابن عباس رضی الله عنه بعضې کسانو ته قرآن عظیم شان ښوولی، په هغو کې یو حضرت عبدالرحمن ابن عوف هم څه صورتونه هغه ته هم ورښولي دي. ته خو یې پېژنې. نو که د عمر په لحاظ کشر ده، خو د علم په لحاظ فوق ته خدای په کلو علم ورکړی ده، ځکه د مشوره کې د ځان غټو خلکو سره راغواړه. ومن سورة تبت وبه قال حدثنا هناد واحمد بن قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى يا صباحه فاجتمعت إليه قريش فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة الإخلاص وبه قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو سعد هو الصغاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انصب لنا ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عد وليس كمثله شيء. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الرابع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انصب لنا ربك قال فأتاه جبرائيل عليه السلام بهذه السورة قل هو الله أحد فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهذا أصح من حديث أبي سعد وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر. قل هو الله شریف په مخکې موږ تاسې فضیلت اورېدلی و چې ثلث د قرآن په انداز باندې ده، د ربي کریم د شان بیان ده، پکې موضوع ذات رب ده. کفارو د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه ته د خپل خدای بیان موږ ته وکړه، لکه بعض ځای کې راځي چې د سرو زرو ده، د سپینو زرو ده، دوی خو د خپل خودساخته خدایانو باندې قیاس کول. الله دغه صورت مبارکه نازل کړ، یو هغه آیات و الهکم اله واحد، یو دغه صورت مبارکه. رب کریم الله هغه ذات ده چې دی احد صمد ده. صمد معنا هغه څوک چې ټول خلک دته محتاج دی، هیچاته نه محتاج. لم یلد ولم یولد ده، ولې توالد و تناسل چې په چیچې کې جاری وي په هغه مرګ راځي، او مرګ چې په چا باندې راځي د هغه نه میراث پاتې کیږي. الله تعالی باندې نه مرګ راځي نه د نه شی بل چاته په میراث باندې پاتې کیږي، نه د څوک زیږولي نه د نه څوک پیدا دي. توالد و تناسل په مخلوق کې راځي، دا معنی الله خالق ده، هغه مخلوق نه ده، هغه قدیم ده، هغه حادث نه ده. توالد چې راځي خو دا معنی نه و بیا پیدا شو، نه و بیا پیدا شو، خو حادث شو، او حادث به بیرته مرې ختمیږي، پانې کیږي به. ومن سورة المعوذتين
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فان هذا هو الغاسق اذا وقب. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد بن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله عليه آية لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. هذا حديث حسن صحيح. حضرت المؤمنین وی حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سپوږمۍ ته وکتل بیا یې ویلې ای ام المؤمنین ته په الله پناه غواړه د شر د دغه میاشتې نه. ولې سورت مبارکه کې موږ ته الله وی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. هغه چې د شر غاسق نه دغه سپوږمۍ مراد ده. اذا وقب چې کله توره شي، توره یا په تندر باندې نورانیت ختم شي یا په لوېدلو باندې، دا ډېر ضررونه څوک چې خلکو ته رسي د شپې د لوري نه رسي، نو ته د دغه نه پناه غواړه. نور د تعوذ په باب کې د پناه غوښتلو په باب کې د دغو غوندې دوه صورتو غوندې جامع صورتونه نشته. نبی علیه السلام به مخکې موږ تاسو ویلي بخاري شریف کې انفرادي د شرونو نه پناه غوښته چې دا صورتونه نازل شو، نور استعاذې پرېښوې ذاتې. ولې قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کې ذاتې هر شی داخل دی که نه دی داخل. جامع دعاګانې دي، جامع دعاګانې دي د هر چیز نه پناه پکې موجوده ده. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه قال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيه آدم وذريته فقال أي ربي ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك وإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أصغاؤهم أو من أزوائهم قال يا ربي من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتب له عمر 40 سنة قال يا ربي زده في عمره قال ذاك الذي كتب له قال يا ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. د ابواب متفرقه و یا مسائل شتا یا د خاتمه په عنوان دا دو بابونه وروسته د کتاب تفسیر ذکر کړه. ربی کریم چې آدم علی نبینا علیه السلام پیدا کو د دو بدن ته روح واچو، تفاسیر لیکي چې دا روح چې د نامو غوټۍ برابرې تر رسیدو د پاسه لوري نه دی وپرنجېدو، چې وپرنجېدو په خوله الله اول دغه کلمه جاری کړه الحمدلله. د سورت فاتحه اول الحمدلله الله په دغه فضایلو کې ذکر کیږي چې د 50 سورتو ابتدا الله په الحمد کړي. دا هغه کلمه ده چې د آدم علیه السلام په ژبه اول خدای پاک جاری کړي. دا هغه کلمه ده چې جنتیان جنت ته داخل شي، په جنت کې د خدای پاک حمد په دغه کلمه باندې الحمدلله الذي صدقنا وعده، او چې نعمتونه وخري اخرنۍ کلمه دغه د الحمدلله الذي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د انسان وجود د حمد رب د پاره خدای پاک پیدا کړ. اوس دا بیا چې آدم علیه السلام وجود مکمل شو، الله تعالی ملائکه ته ورولېږو چې ورشه ملائکو ته سلام ورواچو په دغه الفاظو السلام علیکم. خو د دوی جواب ته منتظر شو چې دی څه درته وایي. هغو په جواب کې ورحمت الله ورزیات کو وعلیکم السلام ورحمت الله. الله تعالی ورته ویل دا د تا او د تا د اولادې په خپل مابین کې تحیه ده چې یو بل ته به دغه سلامونه اچوي. بیا دا د متشابهاتو د جملې نه ده
چې مخکې په بل عنوان موږ ذکر و هلته د مسح شکل و چې الله تعالی د آدم علیه السلام ملا مسح کړه. ګورې خو معلومیږي چې د متشابهاتو نه ده. دلته بیا وی چې د الله دواړه لاسونه مقبوض و چې کوم لاس غواړي. د ورته ویل یمین دواړه لاسونه د الله یمین د یمین خو برکت وي چې دواړه د برکت دي. اول جنتیان ورولېده بیا یې جهنمیان ورولېده. هلته په مسح تعبیر شوی و، دلته اصل کنایه د خلقت نه. الله دواړه قسمه مخلوق اولاده د ده پیدا کړه او ده ته یې عرض کړه. بیا په دغو کې د انسان مخکې موږ تاسې چې ویلي و یو انسان ده ته ښه ولیدی شو، هغه مستلزم خو ده لره نه ده چې تر ټولو د ښایسته دی وي. دا څوک د حضرت داود علیه نبینا علیه السلام. رب کریم عمر یې څومره ده؟ آدم علیه السلام ته خپل عمر رب کریم ورښولی و چې 1000 کاله به د تا زندګي وي په دنیا کې. د ده عمر څومره ده؟ 80 کاله. او دلته څه ویي؟ 40 کاله. ما عمر 80. ما درته حالته تطبیق کړی و چې 2 وارې هبه شوې ده. عمر یې څو ده؟ 40. الله دې ما د عمر نه 20 کاله ورکړي. بیا یې پوښتنه وکړه عمر یې څو ده؟ 80 چې هغه قبول شوه. بیا یې ویلې الله 40 نور ورکړي. نو کله 40 ذکر کېږي کله 80 وایي. دغه 2 دفعاتو باندې نور آدم علیه السلام خو څه وخت په جنت کې و، جنت نه بیا راغی خپل عمر حسابوي. د انسان مړیږي نه د دنیا په ژوند باندې. 940 کاله چې پوره شوه ملائکه راغله چې نور د روح تسلیم که. دی ورته اطلاع دی وکړه ما خو د عمر 80 کاله لا پاتې دي. هغه ورته ولې خپل زوی داود علیه نبینا علیه السلام ته دې نه دي ورکړي؟ ده د 940 کاله بعد دا خبر ویره وه. نو انکار یې وکړو خو د انکار منشه نسیان و. خو آثار الابا تظهر فی الابنا چې هغه کې نسیان راغی د موږ نو حافظې د موږک شوې. په هغه کې د حق پر بنیاد جهود راغی، انکار راغی. عنادن خو نه و، موږ عنادن په ښکاره باندې د پردي حق نه انکارونه شروع کړي. دغه وجه نه الله تعالی حکم دا وکړو په دنیا کې چې چا د چا سره د پور معامله وي شاهدان دې هم قایموي، لیکل دې کې چې سبا بیا انکار را نشي. ځکه د انسان په فطرت کې دا د انکار او دغه شیان پراته دي او نسیان ده. ویریږي نو یاداشت چې موجود شاهدان هم او لیکل موجود ذاتي به نه ویریږي نه به انکار کوي. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العوام بن حوش بن سليمان بن ابي سليمان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الارض جعلت تميد فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكه من شده الجبال فقالوا يا ربي هل من خلق شيء اشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. فقالوا يا ربي فهل من خلق شيء اشد من الحديد؟ قال نعم النار. وقالوا يا ربي فهل من خلق شيء اشد من النار؟ قال نعم الماء. قالوا يا ربي فهل في خلق شيء اشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالوا يا ربي فهل في خلق شيء اشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. هذا حديث غريب عنه مرفوع إلا من هذا الوجه. دا بیا د ابتدا د خلقت لکه د انسانانو او دلته اوس بیا د ابتدا د خلقت خبره کوي. ځکه مځکې غرونه ټول خدای پاک د انسان دپاره پیدا دي او په صورت اخر کې ناس 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 3 وارې ذکر شوی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. وایي په دغه بنیاد د انسان د ضرورتو دا حدیث کې د انسانانو ټولو ذکر وکړو چې آدم علیه السلام ته خدای عرض کړه. دلته چې د انسان دپاره الله څه پیدا کړي دي دغو ذکر کوي. الله تعالی چې مځکه پیدا کړه دغه مځکه داسې ښورېده. بیا الله تعالی دا غرونه پیدا کړه. دا غرونه په میخ شوه او تاده ځکه ودرېده. ملایکو د دغه غرو عظمت ته تعجب وکړو څومره قوي مخلوق ته د خدای پاک چې دا دومره عظیمه مځکه یې ودروله. نو د الله تعالی نه پوښتنه کوي چې رب کریمه تا په مخلوق کې تر دغه غرو مضبوط مخلوق شته؟ الله تعالی ورته اوسپنه په اوسپنه دا کلکې کلکې تیږه وله اماتیږي. بیا ورته تر اوسپنې نه هم کلک مخلوق ته تا په مخلوق کې شته اور ده په اور بیا اوسپنې ویلې کېږي. تر دغه نه هم کلک مخلوق شته تر اور نه اوبه دي په اوبو بیا اور مړ کېږي. تر هغه نه هم قوي مخلوق شته هوا ده په هوا اوبو بیا وچېږي. تر هغه نه هم قوي مخلوق شته انسان ده. غر اوسپنه اور اوبو هوا
آخر انسان کوم انسان چې په خپل ښي لاس پټه صدقه یو خوار او غریب ته ورکړي چې دا چپ لري هم نشي په خبر، دغه د انسان دومره قوت ته چې غر اور اوبو هوا یو شی مقابله نشي کړی. ولې الصدقه تطفئ غضب الرب، په صدقه د الله د غضب اور مړ کیږي. د الله غضب ته غر درېدی شي، اوبو وسپینه شی درېدی شي. انسان چې صدقه وکړي د خدای د رضا دپاره وکړي، د الله د غضب دفاع پکېږي، نو ځکه هغه د معنویت په لحاظ باندې تر ټولو نه قوي وګرځېد. لہذا صدقې ابواب دعات ذات دعا سره روانه ده له خیره.